د کشمیر په نیلم سیمه کې که د واورو ښویېدو له امله یو اړخ ته ډېر کسان مړه شوي دي، نو بل اړخ ته پکې څه خلک ډېر زیات متاثره شوي دي، چې په دغه کې یو 12 کلنه سمینا هم ده چې هغه څنګه د واورې ښویېدو له امله 20 ساعته په واوره کې دننه ګیره وه او بیا په معجزاتي طور باندې ژوندۍ راویستې شوه. دا ټولې خبرې به تاسو د هغې د خولې نه په خپله واورئ، خو د هر څه نه مخکې د تل په شان له تاسو نه یوه هیله لرم که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته په وخت درکړل شي. قدرمنو دوستانو، دې کال د پاکستان په ځینو علاقو کې د تیر کال نه زیاته واوره شوې ده او د پاکستان په کشمیر کې د ډېرې واورې ورېدو له امله د واورې ښویېدل شروع شوي دي چې د دې واورې ښویېدو له لاسه په لسګونو خلک مړه شوي دي. خو د دې واورې ښویېدو ډېر زیات نقصان د کشمیر په سرګن علاقه کې شوی دی چې لږ تر لږه د واورې ښویېدو له امله 3 کلو ته سخت نقصان رسېدلی دی، چې په دغه متاثرینو کې د ارشاد خان کورنۍ هم شامله ده، د چا چې عمر 45 کاله دی او د سرګون بکوالي سره تعلق لري. ارشاد په خپلو خبرو کې وویل چې دلته د واورې ښویېدو له امله زموږ روزمره ژوند ډېر زیات د تکلیف سره مخ شوی دی او هر وخت د واورې ښویېدو یا لینډ سلایډ ویروي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې کله موږ د یو رشته دار جنازه کوله نو په دغه وخت کې هم واوره په موږ باندې راوښویده، په دغه وخت کې هم ټول خلک بچ شو، خو د هغې نه وروسته یو ځل بیا واوره راوښویده او زما د دکان سره سره د مارکیټ نور ټول دکانونه تباه کړل. ارشاد خان په خپلو خبرو کې رسنیو ته وویل چې د دوی د رشته دارو 15 کورنۍ د واورې ښویېدو نه د ځان بچ کولو لپاره په غرونو باندې د جوړ شوو کورونو نه ووتل او لرې خپلو رشته دارو کره لاړل، خو دوی خبر نه و چې مرګ هلته هم د دوی تر شا ور روانو. ارشاد په خپلو خبرو کې وویل چې دغه رشته داران مو کوم ځای ته لاړل هغه 15 منزله عمارت و او په هغه اړخ باندې هیڅکله هم د واورې ښویېدل نه و راغلي. په 14 د جنورۍ د ورځې 2 بجې وې چې په هغه کور باندې هم واوره راوښویده او ټول خلک د هغې نه لاندې ګیر شول. د ارشاد د خبرو له مخې چې وایي د دغه واورې ښویېدو له امله د بکوالي کلي د 15 نه زیاتو کورونو ته نقصان رسېدلی دی. هغه وایي دغه کور چې واوره پرې راښویېدلې ده د 10 نه زیات کسان پکې موجود وو، چې په دغه 10 کسانو کې 18 کسان د واورې لاندې شوي او مړه شوي دي او 12 نور زخمیان دي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې زه او زما خاندان کوم ځای کې موجود وو هغه هم ډېر زیات خطرناک ځای و او کوم خلک چې زموږ د کورونو له خوا نه تلل نو هغوی موږ ته ډېر زیات وویل چې تاسو هم د دغه ځای نه لاړ شئ، خو ما خپل کور پرې نه ښودو. زه د دې له ویرې نه کله د کور نه بهر وتم او کله باره ننوتم چې کله به واوره راښویږي او موږ ټول به هم د ځان سره وړي. هغه وویل چې یو دم واوره راغله او شور شو، زه د خپل کور په چت باندې وم، زر مې منډې کړې او بیا د کلي خلکو سره یو ځای شوم او زخمیان مو راویستل شروع کړل. څوک خبرو چې دلته به هم مرګ را رسیږي. 12 کلنه سمینا هم په هغه خلکو کې شامله ده چې د واورې لاندې شوې وه او تقریبا 20 ساعته د واورې لاندې ژوندی وه. سمینې په خپلو خبرو کې وویل چې کله په موږ باندې دغه واوره راښویېدله نو زه د انګیټۍ یعنې بخارۍ سره نږدې ناست وم چې یو دم زموږ په کور باندې یو ډېر زوردار څیز راپرېوتو، مطلب دا چې واوره راوښویده او چې موږ په ځان باندې پوهېدو نو ډېر لرې پراته وو. زما په خپو باندې دغه بخارۍ یعنې انګیټۍ راپرېوته، زما خپې وسوځېدې ځکه چې هغه ګرمه وه او زه بیا بېهوشه شوم. سمینا اوس وخت د مظفرآباد په یو هسپتال کې داخله ده او علاج یې روان دی، چې هغه وایي ما سوچ کوو چې زه به هملته مړه شم ځکه چې د ریسکیو په انتظار کې ما ته خوب نه راتلو او زما خپې ماتې شوې وې او وینه ترې هم روانه وه. د سمینې مور شهناز بیبي په خپلو خبرو کې وویل چې ما د خپلې لور د ژوندي پاتې کېدو امید پرېښی و ځکه چې د همدې واورې ښویېدو له امله مخکې هم د هغې یو زوی او یو لور مړه شوي وو، خو بیا هم د سمینې ژوندي پاتې کېدل د هغې لپاره د معجزې نه کم نه وو. مور یې وویل چې د واورې ښویېدو له امله 3 منزله عمارت تباه شوی دی او دا هر څه د سترګو په رپ کې وشول. ټول کور د واورې ښویېدو له امله د واورې لاندې شوی و. په دې حادثه کې د ټول عمارت تقریبا 20 کسان مړه شوي دي. ارشاد په خپلو خبرو کې وویل چې دلته د واورې ښویېدو له امله زموږ روزمره ژوند ډېر زیات د تکلیف سره مخ شوی دی او هر وخت د واورې ښویېدو یا لینډ سلایډ ویروي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې کله موږ د یو رشته دار جنازه کوله نو په دغه وخت کې هم واوره په موږ باندې راوښویده، په دغه وخت کې هم ټول خلک بچ شو، خو د هغې نه وروسته یو ځل بیا واوره راوښویده او زما د دکان سره سره د مارکیټ نور ټول دکانونه تباه کړل. د پاکستان نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتھارټي ویلي دي چې په پاکستان کې لکه څنګه چې د تیرو 2 ورځو نه ډېر په تیزۍ سره واوره ورېدل روان دي او د مړینو تعداد د 100 نه زیات شوی دی. ویل کېږي چې د جمعې په ورځ بیا د ډېرې واورې ورېدو امکان دی.
د ضلع نیلم ډیپټي کمشنر شاهد محمود په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د واورې ښویدو له امله ډیر زیات کورونه، یو مسجد او د مقامي بازار 12 دکانونو او 7 ګاډو ته هم نقصان رسیدلی دی. د لوات مقامي مفتي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې وخت په وخت په ضلع نیلم کې وقفه په وقفه ځای په ځای واورې راښویږي او دغسې واقعیات مخې ته راځي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې په یونین کونسل ګریسر کې 10 فوټه واوره شوې ده چې د دې په وجه باندې هلته د خبرو اترو او مواصلاتي نظام هم بالکل کټ شوی دی او هیڅ چاته علم نشته چې دغه خلک په څه حال کې دي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه یونین کونسل کې کم از کم د 10 نه واخله تر 12,000 پورې خلک آباد دي. دوستانو، وادي نیلم د پاکستان د کشمیر هغه سیمه ده د واورې ښویدو له امله ماشومان هم متاثره شوي دي. د پیر په سهار د لوات په کلي کې د یخنۍ د رخصتیو نه وروسته وړومبنۍ ورځ وه چې کله ماشومان سکول ته تلل. په دغه سهار باندې هم واوره راوښویده چې د هغې نه څو ماشومان لاندې شول. اگر که د امدادي ټیمونو په مرسته باندې نور ماشومان بچ کړی شو، خو په دغه واوره ښویدو کې هم یو ماشومه مړه شوې ده. د پاکستان د کشمیر په هغو سیمو کې چیرته چې ډیره زیاته یخني وي، عموما د یخنۍ چوټیانې په هغه وخت کې ورکول کیږي کله چې واورې شروع وي، ځکه چې د واورې ښویدو له امله تلل راتلل ډیر زیات سخت وي. خو بیا هم د کشمیر په ځینو علاقو کې په ګرمۍ کې هم رخصتیانې ورکول کیږي. دې ځل د واورې ښویدو له امله صرف کشمیر نه دی متاثره شوی، بلکې د رقبې په لحاظ سره د پاکستان غټه صوبه بلوچستان هم د یخنۍ په غیږ کې راغلی ده او د عوامو زندگی ډیره زیاته سخته شوې ده. سجاد احمد چې د غټ ګاډي یو ډریور دی، هغه هم په دغه خلکو کې شامل دی چې 3 ورځې کېږي د پاکستان په ضلع مستون کې د واورې ښویدو له امله ایثار دی او هلته یې ګاډی درولی دی. هغه په خپلو خبرو کې رسنیو ته وویل چې هغه د کویټې نه ایران ته سبزي وړي، خو هغه د کویټې نه د 40 کیلومترو نه زیات نه دی وتلی، ځکه چې د واورې له امله د هغه ګاډی د لک پاس په علاقه کې نښتی دی او بیا 2 ورځې وروسته هغه شیخ واصل ته ورسېدو. نو د واورې ښویدو له امله د غټ ګاډي د اوړېدو خطره ډیره وي، نو په دې وجه باندې سړک بند کړی شوی دی. یو بل ټرک ډرایور نظر محمد هم په شیخ واصل کې د واورې ښویدو له امله ایثار دی. هغه د نوشکینه د کوټې اړخ ته تلو. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې په دې علاقه کې د یخنۍ او د واورې ښویدو له امله خلکو ته ډیره د پریشانۍ او سردردۍ مسله جوړه شوې ده. د واورې ورېدو له امله د پیر یعنی د دوشنبې په شپه باندې په قلعه سیف الله کې د مهترزۍ په علاقه کې د کوټې نه پنجاب او د کوټې نه پیښور ته سفر کوونکو خلکو یو ډیر زیات تعداد دغلته نښتی دی. د یو اندازې مطابق د داسې کسانو تعداد د 300 نه تر 500 پورې دی. په دغه علاقه کې د ریسکیو د امدادي ټیم یو نگران سید امین ویلی دی چې دغه علاقې ټول خلک محفوظ دي، چې هغه خلک چې په دغه علاقه کې متاثره شوي دي هغه یو محفوظ مقام ته منتقل کول شروع دي، چې د دې په وجه باندې به په لویو لارو کې د ټریفیک مسلې زر تر زره حل کړی شي او هغه خلک چې په لارو کې ایثار دي زر تر زره به خپلو منزلونو ته ورسیږي. دوستانو، وادي نیلم د پاکستان د کشمیر هغه سیمه ده د واورې ښویدو له امله ماشومان هم متاثره شوي دي. د پیر په سهار د لوات په کلي کې د یخنۍ د رخصتیو نه وروسته وړومبنۍ ورځ وه چې کله ماشومان سکول ته تلل. په دغه سهار باندې هم واوره راوښویده چې د هغې نه څو ماشومان لاندې شول. اگر که د امدادي ټیمونو په مرسته باندې نور ماشومان بچ کړی شو، خو په دغه واوره ښویدو کې هم یو ماشومه مړه شوې ده. د پاکستان د کشمیر په هغو سیمو کې چیرته چې ډیره زیاته یخني وي، عموما د یخنۍ چوټیانې په هغه وخت کې ورکول کیږي کله چې واورې شروع وي، ځکه چې د واورې ښویدو له امله تلل راتلل ډیر زیات سخت وي. خو بیا هم د کشمیر په ځینو علاقو کې په ګرمۍ کې هم رخصتیانې ورکول کیږي. په دغه علاقه کې د ریسکیو د امدادي ټیم یو نگران سید امین ویلی دی چې دغه علاقې ټول خلک محفوظ دي، چې هغه خلک چې په دغه علاقه کې متاثره شوي دي هغه یو محفوظ مقام ته منتقل کول شروع دي، چې د دې په وجه باندې به په لویو لارو کې د ټریفیک مسلې زر تر زره حل کړی شي او هغه خلک چې په لارو کې ایثار دي زر تر زره به خپلو منزلونو ته ورسیږي. قدرمنو دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه ډیره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که غواړئ چې د نړۍ او سیمې له حالاتو مو خبر وساتو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته په وخت درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.